د شمالي کوریا نه د راجمع کړی شوو معلوماتو د تجزیې وروستو ساینس پوهانو معلومه کړې چې د 1850 میلادي کال راهیسې د تیر کال اوړی تر ټولو ګرم و. د ماحولیاتو ماهرین وایي چې د انسانانو لخوا په ماحول کې د گرین هاوس ګیسونو مقدار ورځ تر بلې سیوا کیږي چې له امله د نړیوالې تودوخې په کچه کې زیاتوالی راځي. کلایمټ چینج سره ریلیټډ یا په دغه باندې کم ساينس پوهان کار کوي نو هغوی دا پریډکټ کوي چې راتلونکي کالونه به هم دغه شانتي بلکې هر کال به د بل کال نه ګرمي یا ایوریج هر ډیکیډ هر لس کاله د تیر شوي لس کالو چې ایوریج مونږ ټمپریچر روغ کړو هغه د تیر په خاصه توګه باندې 1990s نه پس هر لس کاله د تیر لس کالو نه ایوریج باندې ګرم دي. د ماهرینو تر مخه پاکستان د خپل محلي وقوع او د نړیوالې تودوخې له امله په غرونو کې د موجودو ګلیشیرز په تیزۍ سره د ویلي کېدو او سیلابونو په نتیجه کې زیات اغیزمن کیږي. دی وايي د زیاتو سیلابونو راتلو او بې وخته بارانونو ورېدو وروسته هم پاکستان د موسمي بدلون مطابق بنیادي ډانچه نه ده جوړه کړې چې له امله یې ځایي ولس د مالي او ځاني زیان سره مخ کیږي. अगर प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये 1 पॉइंट که دا پیشنګویي کیږي چې د 1990 کال په مقابله کې به ټمپریچر 1.2 درجې سیوا کیږي نو زموږه انفراستراکچر د لسیزو راهیسې زوړ دی چې په 1990 او 2000 کې جوړ شوی او مونږه په خپل انفراستراکچر او ایکو سیستم کې د حواله سره خاطرخوا بدلون هم نه دی کړی نو که په مونږه دا سیس اضافي راځي نو د کې هیڅ شک نشته چې خراب اثر او نقصان به زموږه زراعتو گلیشیرز د اوبو ذخیرو او په مجموعي توګه صحت ته ورسیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي چې د نړیوالې تودوخې د مخنیوي یوازینۍ لار فضا کې د گرین هاوس ګیسونو مقدار کمول دي. دی وایي که څه هم پاکستان د دغو ګیسونو په تولید کې د 1% نه هم کم کردار لوبي خو په منطقه کې د نورو هیوادونو لخوا د کاربن ډای اکساید ګیس په زیات مقدار کې د پیداوار له امله د هیواد د موسمي بدلون نه زیات متاثر کیږي. بلیک کاربن چې کدی کم چې میجر کاز دی وجه دا د گلیشیر ملټ کېدو او د هغې اثرات سیلابونه طوفانونه هغه 80% چې کوم هغې هلته فونډ کړی دی نو هغه د انډیا او د چاینا نه راغلی دی. یوازې یو ملک یو علاقه دا مسله نشي حل کولی. د دې دپاره ریجن چې کوم ملکونه لکه پاکستان انډیا بنګلادیش چاینا ټیک شو اټلیسټ دا چې په یو ځای کینی او د دې مسلې حل نی روخ نو دا مسله نشي حل کېدای. په کټمنډو کې د مربوط غرونو د پراختیا نړیوال مرکز د تیر کال په جولای کې ویلي وو چې د نړیوالې تودوخې له وجې د دې پیړۍ تر اخره به د هندوکش شمالي په غرونو د ګلیشیرز 80% برخه ختم شي او په نتیجه کې به د دې غریزي منطقې 230 میلیونه خلک د خطرناکو سیلابونو او د اوبو کمښت سره مخامخ شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.